بسم الله الرحمن الرحیم سورة ابراہیم آیت نمبر 15 سورة ابراہیم نمبر آیت 15 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز بسم الله الرحمن الرحیم د دې آیتونو مناسبت له مخکې آیتونو سره بالکل واضحه ده. مخکې آیتونو کې الله تعالی انبیاو ته تسلی ورکړې وه چې دغه کافران دا به هلاکیږي او تاسې به د هغوی نه وروسته د هغوی په ځایونو کې سکونت کوئ. په دې 14 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي ولنسکننکم الارض من بعدهم او خامخا موږ به تاسو ته سکونت درکو ای انبیاو نیکانو صالحانو په دې ځمکه کې وروسته له دې کافرانو. ذالک دغه وعده د فتح د نصرت لمن هغو چاته ده خاف مقامی چې هغه یریږي له ودرېدلو نه د ما حضور کې وخاف او هغه یریږي وعیدی د ما د عذاب له وعدې نه. یی وعده فتح و نصرت به او کسی است که او میترسه از استاده شدن به حضور ما و او میترسه وعیدی از وعده عذاب ما. وعید وعده عذاب وعده بالشر ایره وعید میگه. لدې نه وروسته چې الله تعالی انبیاو ته دا تسلي ورکړه واستفتحوا. استفتاح دا باب د استفعال ده له فتحنا. فتح دا په لغت کې خلاصولو ته وایي، باز کردن، لکه فتح یفتحو فتحا باز کردن نمیگه. مفتاح دا اسم آله ده، دا چابی ته وایي، کلی ته وایي، ځکه هغه هم د خلاصولو آله. استفتاح د دې معنا د طلب دی نصرت، طلب دی مدد. واستفتحوا او طلب دی نصرت وکو، طلب دی مدد وکو. چا طلب دی نصرت وکو؟ په دې کې دوه احتمال دي. اول انبیاء ول الله نه طلب دی نصرت وکو. انبیاء ول سی الله نور ته موږ ته فتح را نصیب کې، نور ته د موږ نصرت وکې په مقابل د کافر قوم کې. یا دا کافرانو نصرت وغوښتل، لکه د بدر غزا ته چې مشرکین روان ول، نو نضر ابن حارث د مشرکانو یو مشر و، هغه راغی د بیت الله په پردو باندې ځان ځوړند کو، نو دا دعا یې وکړه، وای اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. وای الله که دا قرآن یا دا رسول د تعالی طرف نه حق وي، په موږ باندې له اسمان نه کاڼي ووروه، سر ما از آسمان بارش سنگ بکو. نو کافران هم کله داسې دعا کوي چې که څوک په حق یا الله ته د هغو نصرت وکړي. نو دویم احتمال دلته دا ده چې کافرانو طلب د نصرت وکړو. اول معنا واستفتحوا، انبیاو له الله تعالی نه طلب د نصرت وکړو. انبیا از بارگاه الله طلب نصرت کردن. دویم معنا واستفتحوا د کافر قوم له الله نه نصرت وغوښتل چې الله هر څوک په حق وي ته هغې ته برای ورکې، هغه ته غلبه ورکې. قوم کافر از الله طلب نصرت کرد. وخاب خواب یخاب خیبتا فهو خائب، نامراد شو
کل جبار هر جبار، عنید سرکشه. کله چې انبیاو دعوه، کله چې انبیاو طلب د نصرت وکړو، نو په دغه وخت کې جبار او سرکش هغه نامراد شو. یا کله چې د کافرانو طلب د نصرت وکړو چې یا الله څوک په حق وي ته هغه ته غلبه ورکړي، الله ته خو اهل حق معلوم وو، ایسته کافران تباه سو، سرکشان تباه سو. خواب یخاب خیبتا نامراده کېدل. جبار، جبار دا صيغه د مبالغه ده، د مبالغې صيغه ده، لکه علام ډیر عالم، جبار ډیر جابر. دا صيغه د اسم فاعل مبالغه ده په جابر کې. جابر چاته وای؟ جابر صيغه د اسم فاعل ده، لجبر یجبر جبرا، چې په خلکو باندې په زور سره کار کوي. جبر زور ته وای، قهر ته وای، غلبې ته وای. جبار هغه چاته وای چې چا خبرې ته غوږ نه نیسي، بس په زور کار در باندې کوي، چې دا به داسې کوي نه کوي، بس کوتک ده، دې سړي ته جبار وای. عنید دا وزن د فعیل ده. عندا یعندو، باب ضربم راځي، نصرم راځي. عندا یعندو، عندا یعندو، عندن و عنودن، دا سرکشی توای. عنید په معنا د سرکشه. وخاب نامراد سو کل جبار هر جبار، هر ظالم، هر متکبر چې په خلکو په زور کارونه کوي. عنیدن سرکشه. عنیدن دا له جبر نه ځان وساتئ. دا کله کله الله دې نه کوي، دا موږ تاسې په کور یا په مدرسه یا په سکول یا په بله اداره کې چې موږ تاسې مسلط یو، کله په بعضې خلکو یو کار په زور باندې کوو. مثال ماشوم یې هغه وایي زه دا یو لیکه سبق ویلی سم، دومه لیکه نه سم ویلی، بس استاد سره د استنجا پیپ یې وایي د تا په پلار یې وایم، ته څنګه نه وایي، ایسته په کوته کې ورته راخلاص کړي. یا په سکول کې استادان یو شاګرد سبق نسی زده کولی، کمزوری، ذهني کمزوری، بس استاد یې وهي ټکوي. یا په کور کې دارنګه له بیبیانو سره له بچیانو سره په زور باندې په چا کار مه کوئ، مشوره کوئ له خپلو بچیانو سره، له ورونو سره، له شاګردانو سره. ښه بچی څونه سبق وایه، زه دومره ویلی سم، بس دومره وایه، زور مه ورسره وږئ. دا ډېر بد صفت ده. نبی علیه الصلاة والسلام هغه به صحابو ته سبق ویل، درس به ویل. یو صحابي ورته راغی، وایي یا رسول الله ذهن مې کمزوری ده، ژبه مې درانه شوي او عمر مې ډېر ده، ما ته یو داسې شی راوښیه زه په لمانځه کې وایم، قرآن کریم نه سم یادولی، نور شی راته وښیه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل ته دا وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. هغه ورته ویل یا رسول الله دا خو ټول د الله سو، د ما پکې څه شی سو؟ لا اله الا الله د الله توحید سو، سبحان الله د الله صفایي سوه، الحمد لله د الله ثنا سوه، الله اکبر د الله تعالی لویي سوه، بړایي سوه، د ما پکې څه شی سو؟ وایي نبی اسلام ورته ویل ته دا وایه اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. دا یې پکې تا راته لاړ، دا د ده لمونځ سو. په رکوع کې به هم دا ویل، په سجده کې به هم دا ویل، په قومه کې به هم دا ویل، په جلسه کې به هم دا ویل. دا یې د لمونځ سو ذاتي. زه چې کله طالبانو ته دې حدیث ته راشم، بیا ورته وایم چې که دا د موږ وخت کې یو سړی داسې راسي، نو موږ به ورته وایو تاله د استنجا پیپ راواخله، شپېته اویا څلوېښت کاله تېر دي، تا لمونځ نه ده زده، اوس یې تا په پلار باندې زده کوم. اتې به درز غوبل شروع یي، سړي ته مونږ کوته کې ایستلي. دا مه کوئ، په زور باندې په چا یو کار مه کوئ، په مشوره باندې کوئ، هغه په خبر پوه کوي، ځان د هغو په خبر باندې پوه که، د هغو په مشکل ځان خبر که. دا ډېر بد صفت ده، دا د ظالمانو صفت ده. اکثر د موږ تاسې په مدرسو کې، په سکولونو، په کورونو کې چې بچی تښتي، ماشوم تښتي، هغه د موږ د جباریت له وجې نه وتښتي. موږ له هغو سره جباریت کوو، بدماشي ورسره کوو، د هغو خبرې د هغو مشکل ته غوږ نه نیسو، چې دا ولې دومره سم وخت نسي ویلی، هغه چې ته غوږ نه نیسو، بس زور ورسره کوو. دا ډېر سخت صفت ده، الله دې موږ تاسې جنې وساتي. وخابه نامراد سو کل جبار هر جبار، چې خلکو سره به زورونه وګل، په خلکو به په زور کارونه کول. عنیدن او سرکشه انسان. که تاسې پام کړی دی، موږ تاسې په معاشره کې، په کور کلي، په مدرسه او په سکول او په کالج کې، هغه استاد تر ټولو ناکام استاد ده، هغه پلار تر ټولو ناکام پلار ده، هغه مشر تر ټولو ناکام مشر ده، چې هغه په زور او په بدماشي باندې کارونه کوي.
او د خلکو خبرو ته غوږ نه نیسي، د خلکو مشکل نه اوري. من ورائه الله تعالی وایي دا خو د دې د دنیا عذاب شو چې دی نامراده سول، مطلوب مقصود په دنیا کې حاصل نه سو. من ورائه له وروسته د ده نه د دې جبار د دې سرکش له دې دنیا نه وروسته په آخرت کې جهنم و جهنم عذاب ده. دا داسې نه ده چې په دنیا کې دی نامراده سو خلاص مقصود حاصل نه سو، له دې نه وروسته جهنم ده. ویسقا او دی به خړوبېږي من ماء له اوبو نه صدید چې هغه به نوونه زوونه وي. صدید کله چې زخم وران سي خراب سي بیا له زخم نه ژیړې اوبه روانې آب زرد خون و ریم روان باشه و خون ریم را صدید میگه. الله زخم نه چې ژیړې اوبه روانې هغو ته صدید وایي. دا به جهنم کې د کافرانو له زخمونو نه دا ژیړې اوبه روان وي. هغه به بیا ټول په جهنم کې یو تالاب د حوض ده په هغې کې به غونډېږي. هغه اوبه به بیرته راځي په دې کافرانو به چښل کېږي کله چې دوی تږي سي. نو ویسقا او دغه کافر به خړوبېږي دا جبار عنید من ماء له اوبو صدید چې هغه به د زخمونو نوونه زوونه دا زیړې اوبه وي. یتجرعه تجرع یتجرع دا باب د تفعل ده. تجرع یتجرع تجرعا فهو متجرع. دا اصلا جوړ شوی ده له جرعتن نه. جرعتن که تاسو سوچ کړئ یا موږ تاسو کله یو ترخه دوایي یا یو ترخه مړی نو ترخه شربت نو هغه داسې خولې ته واچو معمولي یو ګوټ غوندې یو غړپ غوندې یک په اندازه یک قرط نو خولې ته واچو بیا سترګې پې پټې کړو او دا ستوني ته زور ورکړو دې ته جرعتن وایي. نو همیشه دا تریخ شی چې خوند نه لري هغه سړی داسې په زور سره تېروي. دغه یو ګوټ ته دې ته جرعتن وایي. تجرع یتجرع ګوټ ګوټ تېرول غړپ غړپ تېرول قرط قرط تیر کردن دا د تجرع معنا ده. نو دغه نوونه زوونه چې کله په دې کافر باندې چښل کېږي هغه به ګرم هم وي بدبویه به هم وي ګنده به وي نو دی به ګوټ ګوټ تېروي غړپ غړپ به تېروي قرط قرط میکنه. یتجرعه ګوټ ګوټ به تېروي. ولا یکادو دا کافر به نه وي دا کافر به داسې نه وي یسیغه چې هغه په نرمي سره تیر کړي. اساغه یسیغ اساغتن په خوند باندې یو شی خوړل لکه خواږه شربت خوړل یا بل خوږ طعام خوړل هغه سړی ښه په طبیعت باندې خوري هیڅ تکلیف نه لري او دی به قریب نه یسیغه چې دغه شدید دا نوونه زوونه دا په خوند تیر کړي. وی قریب نمی باشه تیره کیامی خون و ریم را یسیغه خوب به طبیعت قرط بکنه. یتجرعه امی خون و ریم را یا کم کم قرط میکنه. ولا یکادو ای کافر قریب نیست یسیغه تیر خوب به طبیعت تیر بکنه. و یأتیه کافر ته به په جهنم کې له هلې خوا مرګ را روان وي. جهنم به ټول مرګ مرګ وي خدای به مړ کېږي نه. دی به داسې نه وي چې مړ سي بېغمه سي مرګونه به پرې راځي خو مړ کېږي به نه. و یأتیه او راځي به دی کافر ته الموت مرګ من کل مکان له هر ځای نه د جهنم له هر خوا نه به دته مرګ راځي. وما هو او نه به وي دی بمیتن مړ دی به مړ کېږي نه نه مې میرت. ومن ورائه او له دې جهنم نه وروسته عذاب غلیظ دته به عذاب غلیظ سخت مضبوط شدید. مثل الذین الله تعالی د کافرانو اعمال و هدف دی او سوال کوي. سوال داسې کېږي چې دا کافران خو په دنیا کې ښه ښه کارونه کوي لکه اوس دا کافرانو وطنونه دي څونه ښایسته یې جوړ کړي دي خپلو خلکو ته سهولیات برابر کړي د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي ډېر ښه حالت یې ورته جوړ کړی. نو دغه ښه اعمال به دوی ته فایده نه لري. الله وایي دا به دوی ته فایده نه لري. د دې د ښو اعمالو مثال داسې ده په آخرت کې لکه ته چې دلته یرې راواخلې خاکستر را بګیري یرې راواخلې دا په میدان باندې کېږدې او په دې یرو باندې یو طوفان راسي یو تیزه سیلۍ راسي دا ټولې یرې په مخه باندې یوسي ځمکه پاکه سوتره جنې پاته سي. دا د کافرانو اعمال هم د قیامت په ورځ همداسې که خاکستر روی زمین باشه و یک طوفان سرش بیاید کلگی خاکستر هم رای خود ببره اعمال کافران امیتو می باشه. دلته د کافرانو اعمال له ایرو سره مشابه کړل
او د کافرانو هغه کفري عقیده د شرک عقیده هغه له سیلې له طوفان سره مشابه کړو. نو د دې په دې نیکو اعمالو خو د کفر طوفان راغلی کانو، د شرک سیلې راغلی ده، ټول اعمال ورته تباه کړي. با اعمال نیک از ایشان اما طوفان کفر و عقیده کفر ایشان آمد، هر چی را برد هیچ هم نمان. نو په آخرت کې به دوی ته د دې ښایسته اعمال فایده نه لري. مثل الذین، مثال د هغه کسانو کفروا بربهم چې دوی کفر کړی د خپل رب باندې، اعمالهم د دوی د اعمال دا نیک اعمال په دنیا کې کرامادن دا به په شان دي ارووي مثل خاکستر می باشد، اشتد به الریح سے تیز سے سخت سے به په دې ایرو باندې که سخت شود بامی خاکستر، الریح هوا طوفان، فی یوم عاصف په داسې ورځ کې عاصف چې هغه طوفاني ورځ وي. عاصف دا طوفاني ورځ ته وایي. عاصف اصلا صيغه د اسم فاعل ده، لعصف نه ماخوذ ده. عصف دا بوسو ته وایي. فجعلهم كعصف معقول، دغه ابابیل چې راغلل هغه ابرهه او دغه فوج هغه یې داسې کړو کعصف لکه بوس غوندې، معقول چې هغه خوړل شوی. ی ابابیل فوج ابرهه را گردانید کعصف مثل کاه واره، معقول که وخورده شده باشه. عصف دا په اصل لغت کې بوسو ته وایي، وخو ته وایي، کاره میگه، گیاره میگه. عاصف هغه هوا ته وایي چې دغه بوس موس سره بادوي، واښه ماښه ټول هوا ته پورته کړي، داسې هوا ته عاصف وایي. اشتدت به الریح فی یوم، چې سخت په دې رو باندې تیزه هوا په داسې ورځ کې عاصف چې هغه ورځ طوفاني وي، هغه د سختو سیلیو والا وي، هغه داسې ورځ وي چې په هغې ورځ کې بوس او ګیاګانې ټولې په هوا ګرځي. لا یقدرون، دا کافران به قدرت نه لري یا قادر نه می شوند، مما از آن چیزه دی به قدرت نه لري د هغه څه نه کسبو چې دی کسب کړی ده، علی شیء په هیڅ باندې دی به د خپلو اعمالو په هیڅ هم نه قادریږي. ټول نیک اعمال په آخرت کې لکه ایرې غوندې په هوا شوي. ذالک الله تعالی وایي دغه کفر چې ده هو الضلال، دا ګمراهي ده، البعید ډېره لري، دا ډېره لو ګمراهي ده چې سړي د اویا اتیا کلو ټول نیک اعمال ختم سي تباه سي. الم تره، آیا ته نه وینې ان الله یقینا الله تعالی چې ده خلق السماوات پیدا کړي دي اسمانونه، والارض او ځمکه بالحق په رښتیا، ان یشاء که وغواړي الله تعالی، اگر بخواهد اگر اراده بکند الله، یذهبکم تاسې به بوځي، اذهب یذهب اذهاب دا باب د افعال، لذهب یذهب ذهابا، ذهب یذهب خپل تلل، خود به خود رفتن، ذهب زید زید رفت، اذهب یذهب اذهابا فهو مذهب والمفعول منه مذهب بوتلل، دیگه کسره بردن، اذهبت زیدا زید می تر لاس ونیول، بو می تل. ان یشاء که الله تعالی وغواړي اگه الله تعالی بخواه، یذهبکم تاسې به بوځي، تاسې به ټول بوځي ختم ممکن، ویأتی بخلق جدید او راتلل به وکړي په بل خلق باندې. خلق مصدر په معنا د مفعول سره مخلوق، الله به راتلل وکړي په مخلوق جدید نوي سره. بلکل الله هم داسې کولی شي. په دې ځمکه چې دا موږ تاسې دا د ګرځو را ګرځو 100 کاله مخکې دلته نور خلک وو، اوس هغه یو هم نشته. 100 کاله وروسته به دا یو سړی هم نه وي، نور خلک به په دې ځمکه ګرځي را ګرځي. دا څوک دا کار کوي؟ یو خلک بوځي بل خلک راولي، یک رمې بره دیګه رمې آوره، دا الله کوي. الله په دې قدرت لري. وما ذلک او نه دا کار چې یو قوم بوځي بل راولي، یو قرن یو زمانه ختمه کې بل زمانه راولي. وما ذلک او نه دا کار علی الله په الله باندې بعزیز بثقیل، دا په الله باندې دروند نه ده، دا په الله بوج نه ده، دا الله ته تکلیف نه ده. ای به الله کدام کار مشکل نیست، هغه داسې کولی شي. مطلب دا ده یعنی تاسې نیک اعمال کوئ، دا خپل ژوند دا خپل ظاهر باندې مه دوکه کیږئ چې زه به دلته اویا اتیا سل 200 زر کاله ژوندی یم، داسې نه ده. الله په دې قدرت لري چې تا بوځي بل څوک د تا په ځای راولي. لکه مخکني بوتلې موږ یې په ځای راغلي یو، موږ هم بوتللی چې نور به یې موږ په ځای راولي. نو باید سړی د نیکو اعمالو کوشش وکړي. بس د تر همدې پورې. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله ته قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر په خپل حضور کې قبول او منظور کړه.
د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي یا الله له عناد و له شقاق و له نفاق و له جباریت و له ظلم و له استبداد نه خپل حفظ و امان کې وساتي یا الله نیک اعمال مه ضایع کوي یا الله نیک اعمال خپل حضور کې قبول و منظور کړي مزید د اعمال صالحه توفیق را نصیب کړي په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي ظاهري باطني ټولو بیماریو ته صحت عافیت نصیب کړي کورونو کې بیماران یا الله هغو ته صحت عافیت نصیب کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير